پیغمبر علیه السلام وایي هر هغه څوک چې په عصبیت کې په تعصب کې په قومي ډلبازیو کې په قومي مسایلو کې مړ کیږي هغه د ما د امت ډېر ډلې څخه نه ده. زه نه پوهېږم دوه ډېر ښکاره مسایل موږ په لوی لاس باندې سیاسي کوو. یو د هویت یو د تابعیت. آیا ولسي جرګه په افغانستان کې کوم کس یو فرد یو رسنۍ دی تاسې میز دا حق لري چې دی په اساسي قانون باندې نقد وکړي په اساسي قانون دې وغږېږي اساسي قانون خلاف حرکت دې وکړي؟ نه که چیرې دوی نقد و نظر لري کله چې قانون اساسي تعدیل کېږي بیا هلته دوی هلته به شي. څلورمه ماده د اساسي قانون څلورمه ماده اساسي قانون په ډېره ښکاره توګه باندې وایي پښتون تاجک هزاره ازبک ترکمن 14 قومونو نومونه اخیستي وایي د دوی هویت افغان ده. نو ولې ته په څلورمه ماده باندې په ولسي جرګه کې بحث کوې؟ ته ولې په ځان باندې ریشخند وهې؟ یومه ماده خلاف د قانون اساسي خلا دا خو معنا نه لري. یعنې دا ریشخند وهل دي. زه نه پوهېږم چې موږ په کوم ملک کې په کوم قرن کې موږ اوسېږو. موږ طالب سره داعش سره نړۍ سره موږ جګړه کوو چې ته ما سره کوم جناح دوی سره په ښکاره توګه مشکل لري. زه راځم زه مشخص دویمه ماده وایم. یومه ماده وګورئ. یومه ماده اوله فقره یې وایي هر هغه څوک چې افغاني هغه کولی شي د افغانستان ولسمشرۍ لپاره په ټاکنو کې ودرېږي او د افغانستان ولسمشر شي. یعنې شرط یې ښیي چې افغاني. دوه شپېتمه ماده ده. یومه ماده خو د حکومت مسله ده. درېیم فصل دوه شپېتمه ماده خیر دوه شپېتمه ماده خیر وسړیه چې ته خیر شي ښکاره د افغان کلمه افغانت. اوس تا ته اساسي قانون هر شی روښانه کړي ته راځي په دې باندې غږېږي چې زه افغان یم که نه یم. زه دا څوک وایي دا خبره؟ دا ولې وایي او دا څوک وایي؟ زه راځم زه ډېر په جریان کې یم. دا قدرمن وکیل صاحب او ټول هغه لیدونکي اورېدونکي چې اوري د احوالو نفوسو قانون 2 کاله مخکې ولسي جرګې ته نه ده لیږل سوی. 2 کاله مخکې د حامد کرزي دوره وه. د حامد کرزي په ټوله دوره کې دا قانون وتړل څه چا په دې باندې بحث نه ده کړی. منګ راجب سو ویلې چې منګ تذکره دی منګ حق ته تذکره چې دا د تا د هویت ترڅنګ د تا امنیتي ستونزه حلوي د تا د ټاکنو د شمیر ستونزه حلوي د قومي ټیکهدارۍ ستونزه د له منځه وړي تا د یو ملت په توګه باندې معرفي کوي. خبره دلته ده چې یو خواته داسې موضوع مشخصه نه ده چې دا قومي تندروان څوک دي په افغانستان کې؟ آیا تاجکان دي، پښتانه دي، ازبکان دي، ترکمنان دي؟ هغه کسان دي چې په قانون اساسي کې یا دا د یو اصطلاح په توګه حکومت استفاده کوي؟ دا محمود صاحب دا یوه ډېره منل شوې تیوري ده د رژیم سکیورټي په نامه باندې. په ټول افریقا کې کله چې استعمار اشغال هلته و د فرانسې د پرتګال د انګلیس د امریکا دا اوس یې ملته جریان لري. هغه د اپارتایت موضوع د نیلسن منډیلا څخه راواخلي. دا ټول بحث قومي رژیم سکیورټي څه ته وایي؟ رژیم سکیورټي واړه رژیمونه دي په داخل د یو مملکت کې چې مرکزیت ګواښي تر څو دی وکولی شي د قوم د مذهب د سمت د ژبې په اساس باندې حکومت ډېر مشخص بحث ده. په 2019 کې په 2014 کې د 2014 څخه را په دې خوا قومي ټیکهداران هغوی چې ډالرې دا په شمال جنوب شرق غرب باندې چې ویشلي دغه دي که نه؟ مختلفو قومونو کې دي. په مختلفو قومونو کې په پښتنو کې شته، په هزارو کې شته، په ازبکو کې شته، په تاجکو کې شته. ټیکهدارانو نه دا ولس خلاص کړو د اساسي قانون د عملي کولو له مخې نه ډېر اسانه لره. اساسي قانون د اساسي قانون د عملي کېدو صلاحیت خو ولسمشر لري. دا زه ډاکټر غني ملامت نه ګڼم. ډاکټر غني خو ولسمشر نه ده. ډاکټر عبدالله ورسره نیم په نیم چوکۍ باندې ناسته. څوک سیم ډاکټر غني یادوي دواړه ملامت دي. 100 په 100 کې د ملي وحدت حکومت تذکره نه ویشل کېږي هم دا دواړه ملامت دي. ملي وحدت حکومت ډاکټر غني سره د ډاکټر عبدالله سره د دوستم سره د سرورداني سره د محقق دا ټول قومي ټیکهداران دوی د پښتون تاجک ازبک په نامه باندې دلته دکانونه خلاص کړي. د دې دکاندارۍ څخه هر یو غل خاین چرواکی زورواکی هغه راولي او موږ او تاسې ویشو په قوم باندې په ژبه باندې په سمت باندې په مذهب باندې. تشکر ښاغلی ځلان. دوی وایي چې 18 کاله دوه پښتون دلته پاچاهي کوي. خو وبخښئ غواړم سریع مطرح کړم. البته من قوم پښتون دوست می‌دارم عزتمند. اما دوه تشناب په دې ښار کې نه لیدل کېږي. دوی حق لري چې پاچاهي وکړي، نور کسان حق نه لري. تاسو موافق یاست؟ نو که د تشنابو باندې خلکو ته
که په تشناب باندې خلکو ته حکومتونه ورکول کېږي ټول پنجشیر کې تشناب نشته، په ټول مزار کې نشته، په ټول بدخشان کې نشته، ټول تخار کې نو هلته بیا انسانان نه اوسېږي که څنګه چل. ګورئ دا ډېر ساده بحث ده، دا ډېر وړکی بحث ده. موږ په ډېره غټه معضله کې بند یو. د وکیل صاحب وظیفه دا ده چې دی وزیر خارجه چې دی استهزا کړی ده، رد کړی ده، هغه له چوکۍ نه راښکته کېږي. ده په نمایندګي باندې دا اوس هم زیار چېرته ملکونو ته ناست دی نه مني، ده رد کړی ده، اعتبار یې اخیستی ده. ده 10% 10 سلنه 10 سنه مخابراتي ټکس رد کړی ده. د د ټلیفون نه هم کته کېږي، دی خپل ټلیفون نشي ساتلی. د وکیلانو نه دا کیسه تېره ده. د ډېره ښه خبره وکړه وکیل صاحب چې امریکا دلته هر هغه چا چې امریکا راوستې ده، اشغال یې راوړی ده، ظلم یې راوړی ده، هغه به د دې شیانو ځواب وایي. هغه که استاد رباني اوسې غټ غټ بمونه اچوه، هغه که حاجي صاحب فرید اوسې غټ غټ بمونه اچوه، هغه که ځلاند اوسې ورته ویلې سې راسه، هغه که وکیل صاحب اوسې د امریکایي او دوی څومره قانوني دي مجلس نماینده دا دوه پښتانه چې په دوی باندې حاکمیت کوي دا دوی راوستي دي. دا هغه خلکو راوستي چې کولاب ته وتښتېدل او بیرته راغله دلته یې د کولابیانو حکومت راوستی، خپله یې نه شوای کولی، یا یې کرزی راوسته یا اشرف غني راوسته. قانون کې په اساسي موږ ګورئ که موږ ملت یو نو افغان بیا قهرمان هم لرو. که یو سړی هېڅ ملت نه مني نو قهرمان دی لکه څه. ته ملت نه مني او وایې زه قهرمان یم. یو دویمه خبره اجازه بده مداخله نکنم. برای گفته دی گوروموف کتاب بولوله، دی لاریوف کتاب بولوله، دی روسانو دی مامیلو کتاب بولوله، دی سیایی په پنشیر کې دی ګریشیرون کتاب بولوله، دی فلس ان طالبان دی جیمز ډابینز کتاب بولوله، دی استازی انفای د خلیلزاد دا کتاب ولوله. بیا به تا ته معاملات معلوم شي چې دې خلکو وطن څنګه وپلوله، په امریکا په ډالرو یې خرڅ کړه. همدغه خلکو چې دا دی اوس قهرمان یې راولي، دا دی اوس پنشیر په نامه باندې وسړیه. ما ته خو پنشیر بدخشان دا ناست ده که نه، ما ته پنشیر ګوره، ما ته پنشیر بدخشان خوست کونړ تخار دا داسې دي لکه خپل وجود، لکه خپلې سترګې، لکه خپل زړه. زه ځکه وایم چې زه افغان یم، دی ما ته څه وایي زه د پنشیر یم، زه افغان نه یم. نو تا بیا بد کول په افغانستان کې اوسېږي، وایي زه د افغانستان زه منکر نه یم، زه مقاومت منم. مقاومت نړیوال کړی ده، کابل کې ښاروال کړی، کابل کې پیاده افغان کړی ده. مقاومت هغه چا نه کړی چې پرون یې خر نه درلود دلته ډینګونه لري. دا 300 کاله کېږي په دې ملک کې پاچاهي کوو. د دې ملک تهداب احمدشاه بابا وایي هیروم پښتونخوا د غرو سرونه، هیروم د ډیلي ښار رایاد شي پښتونخوا چې رایاد شي پښتونخوا د غرو سرونه. هغه ډیلي ته ځي 8 ځلې او بیرته راځي دې ملک ته. که موږ پښتونستان غوښتلی خو په هغه وخت کې به هم د افغانستان نوم پښتونستان یې ښیو. یو دویمه خبره داسې ګورئ، یعنی دا موضوع زه نه پوهېږم چې موږ اوس په څه باندې بحث کوو. که موږ په اساسي قانون بحث کوو، نه د موږ بحث الکترونیکي بحث ده، خو دغه ستونزې متاسفانه موجود دي په افغانستان کې. محمود صاحب که موږ په اساسي قانون بحث کوو، اساسي قانون خو چې دا پیدا شوی دا جوړ شوی دی 2014 څخه تر 2004 څخه تر اوسه پورې. دا تېره ورځ هم حقوقدارانو پرې باندې ناسته کوله، یوازې په همدې اوس وخت کې 2 ځلې دا نقض شوی ده. نو د اساسي قانون نقض خو هغه خو همدغه وکیل صاحبانو خپله سپک کړی ده، همدې مشرانو خپله سپک کړی، خپله یې کم کړی ده. یو که موږ په ډاکټر غني او په حامد کرزي باندې هغه خو وکیل صاحب دغه د ناسته وایي ما راوستی ده چې تا راوستی ده نو شکایت ولیکئ. که موږ په قوم باندې بحث کوو، که موږ په قوم بحث کوو، ډیموکراسي ده. نن پرون د ولسمشر دوهم مرسال وایي چې ځینې تندرو قومي کسان تذکره نه غواړي چې وویشل شي. تذکرې نه غواړي. معلوم خلک دي، خو دغه په ولسي جرګه کې سړی ناسته وایي زه افغان نه یم او د افغان په نامه باندې راغلی ده. وایي زه دا هویت نه منم. چې نه مني نو اساسي قانون دې ولې مانه؟ چې نه مني ولې تابعیت د ولسمشر مني؟ چې نه مني پاسپورټ کې ورته لیکلي دي افغان. دا اوس دا وکیل صاحب زه ته هر یو سړی د افغانستان څخه بهر وځي، هغه ته نه وایي چې تو هزاره یې، هغه ته نه وایي چې تو تاجک یې، هغه ته وایي ته افغان یې راغلی. په برلین کې حمله کېږي وایي افغان بود، هېچا ونه ویلي چې دا هزاره ده. هغلته خو بیا سړی نه وایي زه تاجک یم هزاره یم. وایي پاکستان کډوال رالیږي، هېڅوک نه وایي چې هزاره رالیږي، پښتانه رالیږي، تاجک وایي افغانان رالیږي. ایران چې کله یو نفر پکې رالیږي هغه نجلۍ پکې مړه شوې وایي افغانه کشت. وسړیه زه نه پوهېږم یعنې موږ په څه شي باندې دا ډېر غیر منطقي ده چې د ما پلار دی ما نیکه په کابل کې اوسېده هغه افغان و، اوس یې زه زوی یم، اوس زه ورته وایم چې زه افغان نه یم زه تاجک یم. زه نه پوهېږم موږ که سترګې په هر څه باندې پټې کړو، که زه اوس سترګې پټې کړم رڼا نه وینم، تا نه وینم، زه کولی شم دا کار وکړم.
احمدشاه بابا د دې وطن بانی ده، بنسټ ایښودونکی ده. که یو سړی د اساسي قانون څخه خپله یې جوړ کړی ده، ترې منکر ده، خپله یې اشرف غني کرزی راوستی ترې نه منکر ده، خپله یې امریکا راوستی ترې نه منکر ده، خپله په دې ظلم باندې سترګې پټوي ترې منکر ده. اوس دی وکیل ده، دا د یو سیاسي ګوند استازی ده. سړی خو د حکومت خو تاسې جوړ کړی پسې وایخلئ. که زه در سره ونه درېدلم، همدغه اشرف غني د دی پسې واخلي، که زه ما ورسره ټوپک اخلي ټوپک ورسره اخلم، منډه وهي منډه ورسره وهم، تیږه راخلي تیږه ورسره اخلم. د حکومت د دې ظلم نه دا وطن خلاص کړي. یو د هویت مسله ده. هویت چې ده تاجکستان کې ټول تاجک نه اوسېږي، دوی به پکې ډېر عمر تېر کړی. هلته روسان اوسېږي، ازبک پکې اوسېږي، حتی مغول پکې شته، مګر هماغه ټول تاجک یادېږي. د هغوی ملي هویت تاجک د تاجکستاني نه ده، ځکه تاجکستان خو د ځای نوم ده، تاجکستاني د ځای نوم ده. ازبکستان چې ده ازبک دی، ازبکستاني نه دي. ترکمنستان چې ده ترکمن دی، ترکمنستاني. دا افغانستان کلمه فارسي مرکبه کلمه ده. افغانستان په فارسي کې په دري کې وایي اوسېدو ځای ته. افغانستان یعنې هغه ځای چې هلته افغانان اوسېږي. اوس یې دلته تاجک اوسېږي افغان ده، هزاره اوسېږي افغان ده، پښتون اوسېږي افغان ده، ایماق اوسېږي افغان ده، بلوچ اوسېږي افغان ده. دلته داسې نه کېږي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله د تذکره کې د افغان ذکر کېده، همدغه ورونو ویلې چې ما قومي هویت پکې ورکېږي. نو اوسني تعدیل کې دا راغله چې تا قوم به هم ذکر کېږي. اوس دوی څه وایي؟ نه ولا مره کوچک مې سازه. ولې کوچک مې؟ ځکه له ده نه سادات لرې کېږي، ایماق لرې کېږي، ګوجر ترې لرې کېږي، عرب ترې لرې کېږي. دی به قرار پاتې شي تر تخار، تر یوې فرخار ولسوالۍ پورې. فرخار ولسوالۍ کې چې دی پاتې شي، د هویت راوځي، د اکثریت راوځي 20 نفره. دی وایي بابا چې ده بابا زه راځمه. دی وایي بابا تللی ده هندوستان ته 8 ځلې، هېڅ شی نه دي پرې کړي. که هغه خو 8 ځلې هندوستان تللی، ته خو له پنجشیره نه یې وتی، ته خو کشکې تر خوست ته تللی وای، کشکې تر ننګرهاره تللی وای، ته خو یا کولاب ته تښتېدلی یا په پنجشیر کې بند. بس شروع کې خو باید دا موږ ومنو چې هویت د افتخار بحث نه ده. د افتخار بحث په اسلام کې تقوا ده، او په غیر مذهبي بحثونو کې انسانیت ده. دی که تاجک ته که زه پښتون یم، دا کم د افتخار نه. اوس زه راځمه، زه اوس راځم ارزښت ته. مونږ هېڅ چاته نه دي ویلي. زه خو پښتون ته نه وایم چې وسړی ته ځان ته پښتون مه وایه. پښتون به ځان ته زه که د ارزښت په توګه یې، زه پښتونولۍ ته په ارزښتمنه سترګه باندې ګورم، ځکه دی ما ته پښتونستان یادوي. زه خو که غواړم بیا پښتونستان غواړم، زه خو چې افغان وایم. په افغانیت کې ما سره ایماق شریک ده، پشهیي را سره شریک ده، ګوجر را سره شریک ده، عرب را سره شریک ده، بلوچ. خو که چېرې دی بیا تاجک یادوي، پښتون یادوي، هزاره یادوي، ازبک یادوي، بیا دا دغومره قومونه. بله ورځ په همدې ولسي جرګه کې یو وکیل غږېده ایماق، وای او تاجکا شما 7 وزارت خوردین، شما هر چیز از ما میخورین، ما را زدین. دا وکیل صاحب شنیدین یا وکیل ایباق آقای فرید؟ نو زه باز ته راځم. دوی ځانونه وړکي کوي، موږ خو یې غټو. زه ورته وایم چې ته افغان چې تاریخ ده، افغان کلتور. مننه. په قانون ښه پوهېږي. 111 ماده د اساسي قانون تعدیل بحث کوي. که دی غواړي 4مه ماده بحث کړي، که دی غواړي 62مه ماده تغییر کړي. 62مه ماده چې رئیس جمهور باید افغان تابعیت ولري، 4مه ماده چې پښتون، هزاره، تاجک هویت افغان ده. دا بدلی نو دی باید اساسي قانون تعدیل دی. 111 ماده. یو دویمه لاره دا ده چې موږ، زه نه پوهېږم، یعنې دا هېڅ منطقي نه ده. ما پلار افغان و، زه تاجک یم، پلار مې افغان و، هېڅ خبره. پاسپورټ کې مې افغان لیکلی، هېڅ خبره. امریکا کې اوسېږم، هلته یې راته لیکي نیشنلټي، فرست نیشنلټي افغان، هېڅ هلته خدای تاجک نه لیکي، ازبک نه لیکي. نن یو چا لیکلي وای په جرمني کې یو هلک همدغسې متعصبه ویلي اوس کې ما تاجک هستم، وایي هغه یې ډیپورټ کړی تاجکستان ته. اوس وایي تاجکستان نه راځي دلته. نو سبا به یې تله که امریکا نه، لندن نه، له جرمني نه تاجکستان، ازبکستان ته ډیپورټ کړی. که غواړي افغانستان ته ډیپورټ سي، پاسپورټ د افغاني د باید افغان اوسي. په هیڅ صورت باندې نه. که تجزیه کېدلی یا والا امریکایان نباشه تا سبا تجزیه نشوه. نه امریکایان نه. استاد ربانی حکیمیت رو تجزیه نکرد. ما به خاطر این نکردیم که کمر رو بازم نمیکنید. یک جواب نمیکنید. آخرین صحبت. دا څومره بې منطقه خبره ده. یو پاکستان په مقابل کې 52 هیوادونه راغله، اوس هم پاکستان په موږ باندې حاکم ده. ته امریکا راوستله سره د 52 هیوادونو چې هغه هم د پاکستان په تور راغی. دا اوس امریکا وایي ټرمپ چې دا اوس هم پاکستان په دوی لارې بنده کړي. دا اوس هم موږ د پاکستان غلامان یو، لارې پرې بنده کړله. موږ